دوستانو نن مې د یو داسې وظیفه راوړې ده چې د دې کولو نه پس به ستاسو رشته ان شاء الله تعالی د الله تعالی رحم و کرم سره کیږي. ډېر خلک یې ماته کمنټونه کوي چې زموږ رشته نه کیږي، مور مې هر چېرته لاړه شي، کمزوري جینۍ رشتې لپاره لاړه شي، رشته نه ورکوي. موږ څو نن مې دلته داسې وظیفه راوړله، ان شاء الله تعالی د دې وظیفې کولو اثر به تاسو ته معلوم شي. نو دوستانو ډېر کسان یې چې د هغې رشتې بندې شوي وي، رشته یې بلکل نه کېږي، که مور یې هر چېرته لاړه شي، حالانکې کمزورې جینۍ هم ولا څوک نه ورکوي. نو دوستانو دا مې د یو داسې وظیفه راوړې ده، د الله تعالی یو خاص نوم دی، د دې کولو نه پس به تاسو ته د دې اثر معلوم شي او مجرب شوی عمل دی، نو تاسو یې ضرور وکړئ. او چې کوم ځای ستاسو خوښه وي الله تعالی به درله هم هغه ځای رشته درکړي. او دا داسې وظیفه ده چې ښځه خاوند ډوډۍ ته ناست وي او یو ځل یې وموي، نو الله تعالی به د دې دواړو منځ کې بې پناه محبت پیدا کړي، او الله تعالی به ولا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم محبت هم په زړونو کې واچوي. عرض مې دا کو چې څوک هره ورځ 125 مرتبه دا وایي یا ودودو، صرف دا دوره ډېر هم نه دی، صرف یا ودودو هره ورځ 125 مرتبه وایو، که سهار وي او که ماښام وي. ټایم تاسو ځانله خپل مقرر کړئ چې تاسو سهار وزګارئ ماښام وزګارئ، نو چې که سهار ویلی شي نو روزانه سهار دی وایي 125 مرتبه. نو دې نه پس دی ووایي چې الله تعالی زما د پلانکی سره مینه ده، نو هغه ماله راکړي، الله تعالی به یې مراد پوره کړي ان شاء الله تعالی. تجربه شوی عمل دی، مجرب عمل دی، نو چې تاسو وکړو بیا به ته پته ولګي. نو ډېر وروڼه خویندې هغه یې چې ته تللی هم نه شي، او که چې ته لاړ شي د مولوي صاحب له لاړ شي یا هر دمګر له لاړ شي، نو په زرګونو پیسې تېري، پیسو ورکولو ته چې ته تلو ته هېڅ ضرورت نشته. صرف دا وظیفه وکړئ، الله تعالی په رحم کرم سره د دې وظیفې نه پس به تاسو ته د دې اثر معلوم شي. نو که دا وظیفه ستاسو خوښه شوې وي او تاسو ته فایده میلاو شوه د دې نه، نو زما چینل سبسکرایب کړئ او خپلې رای اظهار ماته په کمنټ کې ووایئ، ځکه زه ستاسو د کمنټ مطابق دا ویډیو جوړوم. نو که هر قسمه وظیفه ستاسو په کار وي نو ماته کمنټ کې ووایئ، او دا هغه وظیفې دي چې دا تجربه شوي وظیفې دي، نو الله تعالی به دې د وجې تاسو ته ډېر خیر میلاو کړي. نو په اخره کې درود شریف